ځواکونه او زموږ هلته کوم د ملي امنیت ځواکونه چې دي د هغوی په مرسته باندې زه وتوانېدم چې موږ شاوخوا 18 تنه هغه جالکاران چې د مثلا نن چې د کومې ولسوالۍ نوبت و د هغې ولسوالۍ نه و د نورو ولسوالیو نه راغلي وو بیا په کمیشن کارۍ باندې دوی ته جعلي تذکرې جوړې شوې وې هغه خلک ونیول شول موږ امنیه قمندانۍ ته وسپارل زما هیله دا ده چې امنیه قمندانۍ د دوی په وړاندې باندې جدي اقدامات وکړي او قانوني البته او د قانون منګولو ته یې وسپاري همدارنګه دوه کسه هغه دوکانداران هم ونیول او دوکانونه مو د هغوی بند کړل چې هغوی عملا دغه جعلي تذکرې جوړوي